د نیوز پری چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشي په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته. د یونس قانوني په مشرۍ پاکستان ته تللیو سیاستوالو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره لیدلي دي. په خبره شوی انځور کې د قریشي ترڅنګ یونس قانوني د جمعیت او حزب وحدت ګوند مشران هم لیدل کیږي. بل ورته قطر وايي افغانستان کې د واک سولیز لیگ لپاره هڅې روانې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر له خپل اردني سیال ایمان صدفي سره د دوه اړخیزو اړیکو سربېره د افغانستان او فلسطین پر موضوع هم خبرې اترې کړې دي. المملک خبري اژانس په حواله محمد بن عبدالرحمن السني ویلي چې قطر په افغانستان کې د امنیت او ثبات لپاره خپل سیاسي نقشه لري او هڅه کوي چې په دغه هیواد کې واک په سولیزه توګه ولیږدول شي. هغه زیاته کړې چې نړۍ په افغانستان کې راغلي ناڅاپي تحول حیرانه کړې ده، خو دوی له خپلو نړیوالو شریکانو سره په امنه توګه له دغه هیواد څخه د ډیپلوماټانو د ایستلو برخه کې همکارۍ ته هم ژمن دي. او لروف وایي د طالبانو په رسمیت پیژندلو ته بیړه نه لرو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف هیله څرګنده کړې ده چې طالبان د بشري حقوقو اصولو ته ژمنتیا وښيي. هغه زیاته کړې چې طالبان باید په دې حساس وخت کې د بشري حقوقو بنسټیزو اصولو ته په ژمنتیا سره د خلکو ژوند تضمین کړي. لاروف زیاته کړې چې هیواد د طالبانو په رسمیت پیژندلو ته بیړه نه لري. نوموړي له طالبانو سره د اړیکو پر پراختیا د ټینګار ترڅنګ ویلي چې دوی د طالبانو کړنې څاري او ګوري چې په راتلونکي کې څه وکړي. لیدونکو له ملتیا مننه، ښې چاره.